څلور کارونه داسې چې هغه په کور کې بې خیرۍ او بې برکتۍ راولي. یعنې د دې څلورو کارونو د وجې نه په کور کې سپېروالی راځي. په دغه کور کې به بې خیري، بې برکتي به وي، جنګ جګړې به وي، بې اتفاقۍ به وي، شرونه او فسادونه به وي. اولنی کار په کوم کور کې چې د قرآن تلاوت نه کېږي او خاص کر سورت بقره پکې نه لوستلی کېږي، نو په دې کور کې به شیطانان وي، په دې کور کې به بې خیرۍ او بې برکتۍ. په دې کور والاو باندې به دا کور خپل راتنګ شوی. روایت کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمای البیت اذا تلي فيه کتاب الله، هغه کور چې پای کې د الله کتاب لوستلی شي اتسع باهله، هغه کور په هغه کور والاو باندې راپراخه کېږي. وکثر خیره، او په کور کې خیر سوا کېږي. وحضرته الملائکه، هغه کور ته ملائکې حاضرېږي. وخرجت منه الشیاطین، او دغه کور نه شیطانان تښتي. او البیت الذي لم یتل فيه کتاب الله، هغه کور چې پای کې د الله د کتاب تلاوت نه کېږي، نو ضاق باهله، دغه کور په دغه کور والاو باندې راتنګ شي. وقل خیره، او خیرونه پکې بیخي ختم شي. وتنکبت عنه الملائکه، او دغه کور نه ملائکې ډډه کوي. وحضرته الشیاطین، او دغه کور ته شیطانان حاضریږي. او دا روایت ابن ابي شیبه په خپل مسند کې راوړی دی. دویم حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تجعلوا بيوتکم مقابره، تاسو د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ. ولې ان الشیطان ينفر من البيت الذي، شیطان تیښته کوي د هغه کور نه تقرأ فيه سورة البقره، په کوم کور کې چې سورة البقره لوستلی شي. یعنې کوم کور کې چې سورة بقره لوستلی شي، د دغه کور نه شیطان منډې وایي. او ظاهره خبره ده په کوم کور کې چې شیطانان نه، هغه کې به بې اتفاقۍ نه، هغه کې به بې برکتۍ نه، هغه کې به بې خیرۍ نه. نو یو عمل، یو کاردار دی چې موږ او تاسو کله په کورونو کې د الله د کتاب تلاوت نه کوو، د سورة بقرې تلاوت نه کوو، زموږ په کورونو کې به سپېروالی، بې خیري او بې برکتي پیدا کېږي. دویم کار چې هغه زموږ په کورونو کې په هغې سره بې خیري راځي، کله چې موږ په کور کې یو ښایسته شی وینو، په ماشوم باندې سترګې ولګي، یا په څارویو باندې، یا په یو کمره باندې، یا په برنډه وغیره باندې، او موږ کله ماشاءالله نه وو، نو په دې سره زموږ او ستاسو په کور کې بې خیري راتللی شي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما انعم الله على عبد نعمة في اهل ولا مال واولد، په کم بنده باندې چې الله یو نعمت وکړي، که هغه اهل د دی، که هغه مال د دی، او که هغه اولاد، یعنې دې بنده له الله یا مال ورکړي یا له اولاد ورکړي یا له نور څه خیرونه راوړي، او فیقول دا بنده وایي ما شاء الله لا قوة الا بالله، دا بنده په دغه وخت کې دا وایي چې ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله یا لا قوة الا بالله، دواړه قسمه ویلی شي. نو حدیث کې راځي فیرا فيه آفة دون الموت، دې ته به چرته آفت ونه رسي سوا د مرګ نه، یعنې یو خو مرګ دی، مرګ خو په هر چا راتللی شي. خو کم بنده چې کور ته راننوځي او په خپل اهل باندې سترګې ولګي ما شاء الله لا قوة الا بالله ووایي، نو نبي صلی الله علیه وسلم دې ته به آفت ونه رسېږي دې شي ته، که هغه بچی دی، که اهل دی، که ګاډی دی، که کور دی، که هر شی دی. دریم کار چې هغې سره زموږ په کورونو کې بې خیري راځي، هغه زموږ او ستاسو ډېر ګناهونه کول او استغفار نه غوښتل، د الله نه بخښنه نه غوښتل. کله چې بنده ډېر ګناهونه کوي، دې سره کور کې بې خیري راځي. حدیث کې راځي ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، انسان د رزق نه محرومیږي د وجې د ګناه نه. کله چې یو بنده ګناه کوي، دا بنده د رزق نه محرومیږي، د دې کور کې به د رزق تنګي راځي. او دارنګه کله چې موږ او تاسو استغفار نه وو، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من لزم الاستغفار، څوک چې لازم کې استغفار، یعنی همیشه استغفار وایي، نو جعل الله له من كل هم فرجا، الله رب العالمین به د هر غم نه راوباسي. ومن كل ضيق مخرجا، د هرې تنګۍ نه به الله تعالی راوباسي. ورزقه من حيث لا يحتسب، والله به د داسې ځینه رزق ورکوي چې دا به بې ګمان هم نه وي. نو کله چې موږ استغفار نه وو، ګناهونه کوو، نو دې سره زموږ په تاسو په کورونو کې بې خیري او بې برکتي راځي. څلورم کار چې هغه په کور کې بې خیري او بې برکتي راولي، اکثر د کورونو کې خلک تصویران وباسي د دې کورونو او د دې ماشومانو، هغه د سوشل میډیا له فیسبوک او ټویټر او د یوټیوب وغیره له ورکوي، چې دې سره هم بې خیري راځي. دا پټول پکار دي. تا باندې الله یو انعام وکړو، پکار دا چې ته هغه پټ وساتي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، تاسو مدد وغواړئ په پټولو، په کامیابولو د خپلو کارونو په پټوالي سره. یعنې کله چې تا د یو کار اراده کړې ده، د دکان یا د ګاډي یا د بل څه حده پورې د خلکو نه پټ وساته. ولې؟ فإن كل ذي نعمة محسود، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر چا هغه څوک چې هغه باندې الله څه نعمت وکړي، هغه سره کینه کوونکي خلک ډېري، هغه سره کینه کوي، کیدای شي ته نظر شي، نو دې کارونو له، دې دکانونو له، دې ګاډو له چې ته تصویران وباسي
او بیا سوشل میډیا له ورکې فیسبوک او انسټاګرام وغیره له ورکې نو کیدای شي تا څوک نظر کړي د هغې د وجې نه بیا ستا هغه کار او کاروبار به مخکې ترقي نه کوي ستا د کار به مخکې د سره ځي نه دا 4 کارونه دي چې په دې سره کورونو کې خیرونه ختمیږي بې برکتي راځي او سپیروالی راځي